د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري پوره نیمه پیړۍ وروسته ننګرهار ولایت کې د تاریخي ابداتو د رسمي کړېدلې لړۍ پیل شوه. د لړم په درېیمه د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د یوې تاریخي غونډۍ په کېنولو د دغه لړۍ پیل وشو او چارواکي وایي نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار نور سیمو ته هم د کېنولو لړۍ وغځول شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د یادې کېنېدنې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې 55 کاله وړاندې یوازې د ننګرهار هډې سیمه کې یوه تاریخي سیمه وه او اوس یو ځل بیا دلته یوه تاریخي غونډۍ په نښه شوې او علمي سپړنې پکې پیل شوې. نوموړی وایي که څه هم د هډې سیمې تاریخي اثار لوټ شوي خو سیمه یې خوندي شوې او یو شمېر نښې نښانې اوس هم لیدل کېږي. ښاغلی باوري نه ردوي چې د سرخرود ولسوالۍ اړوند د سبزاباد غونډۍ څخه دي هم ځینې تاریخي اثار نادرکه شوي وي خو زیاتوي چې پکې د ممکنه پاتې اثارو د ساتنې لپاره اوسنی ګام ډېر مهم دی. د سبزاباد غونډۍ به همدغسې یو ټاټوبی وي لکه د هډې لرغونې سیمه چې وه. موږ د یو اوږدې مودې وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو نوې لړۍ پیل کړې ده د سپړنو چې په ځینو ځایونو کې تر 50 کاله وروسته او په ځینو ځایونو کې تر 55 کلونو وروسته موږ دا چارې پر مخ بیایو. په هرات، کندهار، غزني او دا د اوس په ننګرهار او جلال آباد کې دا سپړنې پیلوو. زه د دې سپړنو مبارکي وایم ټول ننګرهار ته او ټول افغان ولس ته. ننګرهار ولایت مقام دفتر رئیس انجینر فرید احمد ناصرزي د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر مننه وکړه چې په دې ولایت کې د تاریخي ابداتو ویستلو په موخه کېنېدنې پیل کړې. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته په ټولو چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې ولایت مقام به د کېنېدنو په برخه کې لازم سهولتونه برابر کړي. بل خوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمي وویل چې ننګرهار د یو شمېر نور مهمو تاریخي ځایونو، باغونو او تاریخي اثارو درلودونکی دی چې تر ټولو مهم هغه جلال آباد ښار کې د سراج العلامت بڼ او ودانۍ ده چې اوس یې د بیا رغونې کار یو څه کړندی شوی دی. دی وایي د سبزاباد له غونډۍ لاسته راتلونکي تاریخي ابدات به د سراج العمارت په ودانۍ کې د جوړېدونکي موزیم یوه برخه شي او د هیوادوالو سربیره به د بهرنیو سیلانیانو د نندارې وړ هم وګرځي. د هډې موزیم د خوندیتوب لپاره 2 جریبه شاوخوا ځمکه موږ خوندي کړله. ننګرهار کې باغونه لرو چې هغې جملې څخه هم یو د سراج العمارت باغ او د هغې ودانۍ ده. د هغې ودانۍ کار هم د اطلاعات فرهنګ د وزارت د لارښوونې په اساس باندې پیل شوی دی. په پام کې لرو چې کوم موزیم چې په سراج العمارت کې جوړیږي د هغې لپاره بیا تاریخي اثارو ته ضرورت دی. نو دغه غونډۍ کې چې کومې کندنې کېږي د دې اثار به په محفوظ شکل راایستل کېږي او هغه به ډیپو کېږي او پاکېږي او صفا کېږي. به کله چې موزیم جوړیږي انشاءالله موږ به د دغې غونډۍ په برکت هغه موزیم غني کړو. ننګرهار کې د میملي تاریخي باغ، د هډې تاریخي سیمه، د سرخرود ولسوالۍ څمڅې او استوپې او یو شمېر نور مهم ځایونه د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوي دي.